په سلامونه او نیکو هیلو مارکلی کومه خدای دې وکړي چې روغ او جوړ باسته یم. نن ورځ غواړم ستاسو سره د خوشحالۍ د مثلث په اړه باندې خبرې وکړم چې دغه مثلث څه ته ویل کېږي او موږ ستاسې څه رقم کولی شو په ژوند کې په حقیقي ډول سره خوشحاله شو. په دغه مثلث کې موږ ستاسو ته یایو چې خوشحالي چې ده له یو طرف څخه په لاس نه راځي. یعنې دا په دې معنا نه ده چې که چیرې موږ ستاسې یو شی تعقیب کړو یا په یو شي پسې ولاړ شو نو موږ ستاسې به په ژوند کې خوشحاله یو، بلکې رښتینې خوشحالي چې ده له دریو شیانو یا له دریو اړخو څخه په لاس راځي. اول یې ویل دي چې پرپس یا هدف، یعنې دې په خاطر باندې چې موږ ستاسې په ژوند کې خوشحاله یو باید موږ ستاسې د ژوند لپاره یو هدف ولرو. یعنې هر انسان چې یو هدف لري د هغه ژوند بامعنا وي او دی د هغو هدف د لاسته راوړلو لپاره همیشه زیار او کوشش کوي. مثلا ټولنې ته خدمت کول دی یا مثلا کورنۍ سره مرسته کول دی. نو موږ ستاسې باید په ژوند کې یو هدف ولرو او د هغو د لاسته راوړلو لپاره کوشش وکړو، ځکه که چیرې موږ ستاسې په ژوند کې یو هدف ولرو نو دغه هدف چې ده زموږ ستاسې د ژوند لاره ده او دغه هدف چې ده موږ ستاسې ته انګیزه راکوي، تشویق راکوي او د هغو د لاسته راوړلو لپاره موږ ستاسې همیشه کار کوو. دومه خبره دا ده پلیژر یا هم د ژوند خوندونه صحیح ده. دغه شیان دي چې موږ ستاسې په هغو باندې د خوشحالۍ احساس کوو یا هغه هم د ساتیري شیان. د مثال په ډول سره لوبې کول صحیح ده، یو د خوښې لوبې ته هغه کوې نو دغه هم د ژوند یو مهم اړخ ده چې موږ ستاسې باید په نظر کې ونیسو. خو که خالص موږ ستاسې د ژوند په خوندو پسې ولاړ شو نو دغه بیا زموږ ستاسې ژوند بې معنا کېږي او دغه شیان چې دي دا بیا موقتي دي، په آینده کې کیدای شي بیا موږ ستاسې له مشکلاتو سره مخامخ شو. او درېیمه خبره یې دا کړې ده چې پیس، دا په دې معنا چې موږ ستاسې باید آرام یو، صحیح ده، ذهني سکون ولرو. کله چې یو څوک ذهني سکون ولري نو هغه بیا له ژوند څخه راضي، هغه په ډېرو کمو شیانو باندې هم قناعت کوي او دی په ژوند کې همیشه خوشحاله وي. نو حقیقي خوشحالي چې ده د دغو دریو شیانو له یو ځای کېدو څخه په لاس راځي. یعنې په دې معنا باید موږ ستاسې په ژوند کې یو هدف ولرو، د ژوند چې خوند واخلو، همدارنګه ذهني سکون ولرو. که موږ ستاسې خالص له ژوند چې خوند اخلو او ذهني سکون ونه لرو نو بیا هم حقیقي خوشحالي نسو ترلاسه کوی. نو که چیرې موږ ستاسې غواړو چې په ژوند کې حقیقي خوشحالي ترلاسه کړو باید دغه د ژوند دغه درې شیان دا باید په نظر کې ونیسو او د دغو لپاره کار وکړو. خو که چیرې موږ ستاسې یوازې په یو باندې تمرکز وکړو، مثلا خالص د هدف د لاسته راوړلو لپاره کار کوو، کوشش کوو، نو موږ ډېر ستړي کېږو نو له ژونده بیا خوند نسو اخیستی. او که چیرې خالص په هغو شیانو باندې چې هغه موږ ستاسې ته د خوشحالۍ احساس راکوي او زموږ ستاسې تمرکز په هغو باندې نو ژوند بیا بې معنا کېږي، بې هدفه کېږي. او که چیرې موږ ستاسې خالص په ذهني سکون باندې کار کوو نو بیا هم دغه هدف او د ژوند خوندونه راچپاته دي. نو په دې خاطر باندې حقیقي خوشحالي د دغو دریو شیانو له تعادل څخه په لاس راځي.